په ما ګرانو پښتنو رونو نن د ویډیو دا چې د شا طرف نه لکان کورواله ولې خوخوي. سلامونه او نیک هیله مو قبول کړئ. کو تاسو زموږ په چینل نوې او د جنسي معلوماتو علم حاصلول غواړئ نو تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. شکریا. کله چې یو هلک د ډیر وخت پورې واده ونه کی او د ګرځي د کشان لون او دته چې دی نو د جنې داسې د غم نه ملاويږي او د په هلکانو پسې ګرځي او دا رنګې دا غلط کار چې الله ته ډیر ناخوښه دی پکې غضب باندې راوړي چې د هلکانو کار کوي. نو کله چې دله واده وشي د واده نه پس هم دی په هغه سوچ باندې او هغه غلط خیال باندې او بیا د هغې نه پس کور والم د دې دپاره اماده کوي چې موږ ته د دې غلط طرف نه کوروالي وکړو، مطلب د شا طرف نه. او د دې نه علما کرام ډیر زیات منع راولي او دا په سختۍ سره منع کوي. هلک سره کول نه دي پکار بلکې په دې باندې یو قوم لوط پیچې ورته وی مکمل الله غرق کړو. علما فرمایي چې د ازمکه پاغي اوچته کړه اسمانه پورې ورسول او د هغه ځای نه واپس را گزار کړو. او څو علما وی چې پاغي باندې د کانو باران ورسره هم شوی وو. د داسې قسمه بد فعلونه د بچ کېدو دپاره خپلو ځوانانو ته زر زر ودونه کول پکار دي او زیات تر په ښو محفلونو کې علماو سره په تبلیغ کې یا داسې ښه معاشرې کې کېناستل پکار دي. مشرانو سره د هغې نه څه اورېدل پکار دي چې انسان د غلطو کارونو نه منې شي. کنه دی چې په دې وخت کې منې نشي په ځوانۍ کې نو تر د اخري وخته پورې په دک کې بد فعل کې لګیا وي، ځان هم ګناهګار وي او نورې مسایل ورته د صحت باره کې هم راځي. امید دی چې ویډیو بم خوښه شوي نو چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ. کو څه تپوس ستاسو په کمنټ کې کول شي. د الله فامان.